بسم الله الرحمن الرحیم د پی کې سٹار یعنی د پښتونخوا په ستورو کې یو وارې بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. قدرمندو کتونکو د خپل قربا صابر جان سلامونه په ځان منظور کړي. دا کوم ملګري چې زما شاته ولاړ دي نو دا د دې علاقې سره تعلق ساتي. قدرمندو کتونکو د هر یو څیز یو لار وي او وایي چې جومات لږ تنګ که خو لار کولو که، خو یقین وکړئ چې دلته دا لارو وینم زه یم چې دلته دی ژوند څنګه کوي، دلته دا ماشومان دي راپرېږدي څنګه بهر. تاسو به دا ویډیو کې دا لاره ګورئ چې دا لاره څومره خطرناکه ده. والله دلته په ورځ باندې تګ ډېر ګران دی. دلته دا ماشومان دي د ماښامې ګرځي. نو دلته ما سره د دې علاقې چې کوم استوګن دي هغوی را سره ولاړ دي. دلته چې کوم دی ژوند کوي هغه څومره اسان دی یا څومره ګران دی. نو پهله دې نه تپوس کوه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ډېر مشکلات دي راته. خپل نوم هم راته ووایه. رحمت رحمت دا راته ووایي چې دلته تاسو دا کوم ژوند کوئ که نه، نو د ورځې خو بیا هم لاره به ښکاري، د شپې څه حساب وي؟ ډېر غټ مشکلات دي. یو خو موږ ته دا مشکلات دي چې موږ له دلته څوک کار نه کوي. زمونږ دا لاره دا یو ټوټه پرېوتې وه، دا به جیت اوس راوالی دلته خپل کیمره باندې. زما د مورکۍ جنازه و، زما تره جنازه چې پې تلنو لاندې پېټ ته څه کسان کوږ شو، نو چا ورته لاسونه واچول، چا ډانګې واچولې، نو زمونږ جنازې پې دوه تېرې شوې. قدرمندو کتونکو یو خبره ده چې دلته دا څومره سرمایهدار خلک دي یا دی MPA پاس کړی دی، هغوی دې له تپوس له نه دي راغلي. یقین وکړه زه وایم دا خلک به بیا تاسو به دې نه وټ غواړي، والله کېدلی درکړي. پهله به درته همدغه خبره کوي چې زمونږ په سخت وخت کې په کار نه راځي، ماله د نامه هم نه راځي. نو په کار دا ده چې دې خلکو سره ودرېږو. ته څه غوښتنه کوې؟ په 209 لکانو کې صرف انعام الله د رشید حاجي صاحب زوی او د حاجي اسرار وراره امیر صاحب، خدای دې وله ډېر عمر ورکړي، خدای دې ډېرې ترقیانې ورکړي. هغوی راله هغوی ویل موږ سره دا لږ فنډ دی او دا لاره به راته وکړو چې ستاسو پرې راڅوک نه ټیکي. نو چارې خو وکړې وه، دا نور هغه نه علاوه موږ له څوک نه دي راغلي چې زموږ تپوس یې کړی دی. موږ چې خپل حق غواړو. زه وایم چې دونه سرمایهدار خلک په دې سوړزو مسیزو کې پراته دي، په دې باندې به څه راځي؟ یاره 2 لک روپۍ هم پرې نه راځي او دې سره ښه شته دی، ما ته پته چې ورسره شته دی. نو زه وایم چې دې سره ودرېږئ، دې له چې کوم دی دا کار د خپل جیب یې ولو کوئ. دونه فنډونه خو به خامخا تاسو سره وي، دا کار به کېږي. ډېره مهرباني عزتمن شي. قدرمندو کتونکو د یو بل پروګرام سره به ستاسو په خدمت کې چې هر چېرته یې الله هم خوشحاله ساته، تل بریالي اوسئ.